دوه ډیر زیات مهم خبرونه. تازه ملا یعقوب په ډیورن کرښې کې عسکرو ته څه امر وکړ؟ آیا تلو ټلویزیون بندیږي؟ له کارمندانو سره یې طالبانو څه کړي دي؟ دا هر څه په همدې ویډیو کې تر اخره وګورئ. لومړی به درته دا ووایم چې د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد لویدیځون ته د خپل سفر په لړ کې کندهار ولایت ته ولاړ او د 215 البدر قلوردو د رهبرۍ په ملتیا یې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له فرضي کرښې لیدنه وکړه. نوموړي د دغه سفر په لړ کې د کندهار ولایت د شملزو، معروف ارغستان، بولدک ریګستان او قرابه کنډکونو څخه لیدنه وکړه او د هغوی ستونزې واورېدلې. دوهم دا چې د تلو ټلویزیون پخوانی مشر وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ټلویزیون له 3 نیول شویو کسانو 2 یې بیرته خوشي کړي او یو کس لا هم په بند کې دی. لطف الله نجفي زاده نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د تلو ټلویزیون خبري څانګې مشر خپلواک څاپی او د ټلویزیون حقوقي سلاکار له پوښتنو وروسته بیرته خوشي شوي. خو نجفي زاده وایي چې د دغه ټلویزیون ویان بهرام امان لا هم له امنیتي ځواکونو سره په بند کې دی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا هم یوناما د تلو ټلویزیون د دغو خبریالانو او کارکونکو پر نیولو اندېښنه ښودلې ده. پرون سرچینو ویلي وو چې د حکومت استخباراتو د تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د مشر په ګډون 3 کارکونکي نیولي دي. ډیره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. تاسو د دغو دوو پیښو په اړه خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم ستاسو نظرونه حتما لولو. تر بیا د خدای پامه.